زما نوم راه زمان خان دی. زه د خزانې اوسېدونکی یم. زما عمر 74 سال دی. خزانه په ډسټرکټ پېښور کې په زړو کلو کې حسابېږي، د ټولو نه زوړ کلی دی. او دې کلي کې چې کوم وخت د دې کلي بنیاد ایښودو نو دا چوپان جوړ کړی دی. فتح خان یو خان و، دا هغه دا چوپان جوړ کړی و. تقریبا د دې مشران وایي چې 400 کاله د انګریز حکومت چې و نو د انګریز په حکومت کې به دلته عدالت چلېدو. زما نیکو منصور خان هغه مجسټریټ و. د دې علاقې لوکل مقدمې به ټولې هغه حل کولې او خلک به دلته راته باقاعده. هغې نه علاوه دلته په برټش ګورنمنټ کې چې څونه عهدیدار وو هغه به دلته راتله، لکه ولف کیرو د پټان کتاب یې لیکلی دی، کمشنر و، هغه به دلته ډېر راتلو. هغې نه علاوه انګریزان جمال الدین افغاني صاحب باره کې مشران وایي چې راغلی دی. یو ټکي به زه بله اضافه پکې دا وکړم چې پیر صاحب د مانکي شریف به ډېر راتلو. انتهایي بزرګ سړی او ډېر دا خلک یې ډېر زیات عقیدتمند وو. نو پیر صاحب د مانکي شریف به دلته راتلو او خلک وایي چې یاره دې چوپان ته هغه دعا. نو دا چوپان چې دی زمونږ مشرانو جوړ کړی دا هغه وخت نه کې جوړو چې کوم وخت به د افغانستان نه لرګي دلته راتله په سیند کې او دا هغه پیران هغه خانان راستولي وو دې چوپان له. ورسره 20 کټونه وو، بازوګان او خپې دا لالپورې خان راستولي وو او دلته کې هغې ته کټونه جوړ کړي دي. خیر هغه خو سمات شو، په مړو ژوندو ختم شو. بهرحال زمونږ د چوپان دا یو قسم زمونږ اوس کمیونټي سنټر هم دی، اجرم ده. زمونږ ټول مړي ژوندي کلي تقریبا په دې چوپان کې او کار ټول مونږ سره یو ځای چې مونږ څه ټایم چې خلکو ته وایي چې یاره دا چایل کوو ټیک کوئ یو ټول راځي، د کندې هلکان ځوانان زلمي مونږ سره دی. لوښو هم ځي، دا لوښه چې ولګلی نو هم د کلي د کمیونټي هلکان مونږ سره ځي او دا زمونږ یو قسم بس کمیونټي سنټر دی. دلته چې څونه مېلمانه د بار نه راځي هغه دلته راځي زمونږ دې چوپان ته، یا څوک انجیوز والا راځي دلته راځي چوپان ته او دلته مونږ سره خبرې اترې او میټینګونه او خپل اترې کاروبار کوي. هغې سره سره زمونږ خان منصور خان چې و هغه ته د ګورنمنټ د طرفه سندونه میلاو شوي وو. د خان صاحبه سند هغه ته میلاو شوی و، هغه خان صاحب هغه سند مونږ سره اوس هم شته دی 1912. بل هغې نه پس زما پلار بیا علاقه زلدار شو په 1942 نو هغه ته هم د زلدارۍ سند میلاو شوی دی. سند مونږ سره شته دی 1945 کې.